الله پاک قسم خوري او په زمانه قسم خوري د دې وجه مې ویلو چې بېشک انسان په زیان د عمر کې دی د خپل عمر په تاوان کې دی عمر ټول په تاوان کې او په زیان کې تیر مگر یو څو کسان نه یو دا چې الا الذین آمنوا چې ایمان راوړه د عمر د تاوان نه بچ شو د کافر عمر ټول په زیان او په تاوان کې دی ما تیره جمعه درته ویل او چې ایمان یې راوړه د دوزخ د همیشه زندګۍ نه ځان بچ کړه که نیک عمل ورسره و د ګناه نه بچ کېدلو نو بالکل هر قسمه زیان د آخرت نه بچ شو او که نه نیک عمل ورسره نو دوزخ ته به ځي خو بیا به مو ځي همیشه د دوزخ تاوان او زیان کې نه دی مبتلا بیا ورپسې سوی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات چې ایمان یې راوړو مسلمان هم وي او نیک اعمال هم کوي او بیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یو بل ته حق بیانوي د دروغ او د باطلو نه ځان ساتي او د صبر په مقصد بم پوی کم د صبر تلقین یو بل تکی نو دی بالکل د زیان خسران او د تاوان د آخرت نه بچته او د نیک و عمل متعلق ما یو څو جمعو کې د تمخ کې ذکر کړو د نیک عمل برکت خدای په دنیا کې مور کوي او په آخرت کې دی باولپور کې یو سړی د هغه زوی قتل کړو دا غین یو لوی جنجال جوړ شو یو طرف تم سرداران او بل طرف تم سرداران او تاسو ته پته نشته دغه علاقې د میرو شولګرو چې کوم موږ ته میرې شولګرې وایو د هغې سرداران دا داسې وي لکه چې بې ادبي د مافي خو د ځان نه خدایان جوړ کړي د چا پروا نه ساتي په دې خپلو زمیندارو په نوکرانو داسې ظلمونه کوي چې پخوا به د خلکو په خپلو مریانو په وینځم دومره ظلمونه نه کول وډیرګانو ورته وایي دغه وډیرګانو جګړه وه یو سړی پکې یو مولانا صاحب و د هغه د زوی نه پکې سړی ولګېد مړ شو خو مولانا صاحب سره نور وډیرګان ولاړ و هغې سره جج له به فیصله تلو جج پکې څه فیصله کولی نه شوه چې خدایه که دا سړی بری کوم هم جنجال جوړېږي او که دا سړی زه گرفتاروم و پانسی پہ خیجوم گرفتار خو و پانسی پہ خیجوم بیا جنجال جوړېږي دا شی خورېږي هغه جج هوښیارو هغه وی داسې وکړئ چې د دې سړي کې دا چا مرګ کړی دی د پلار راولی مولانا صاحب راولی هغه سره د یو څو خبرې کوم عدالت ته مولانا صاحب راوست جج مولانا صاحب دې دپاره راوسته چې زه د مولانا صاحب نه تپوس کوم چې ستا دې زوی دا مړی کړی دی که نه دی کړی مولانا صاحب ډېر نیک سړی و او مولانا صاحب داسې سړی و چې هغه زموږ پښتانه وایي د پلانکي په لمن مونځ کېږي پاک انسان جج ته هم پته و خلکو ته هم پته و په هغه ټوله علاقه کې د مولانا صاحب دونه احترام و په دې وجه خو مولانا صاحب سره خپل وډیرګان ودرېدل حالانکه هلته وډیره سره ولاړي هلته خان د خان سره ولاړي د غریب سره نه ودرېږي خان په یو بل نه ورځي خو دا د ده نیکي وه د بزرګي وه چې د سره خپل قوم ولاړو نو جج ته خو پته وه چې دی خو به دروغ نه وایي دی به وایي چې زما زوی دا مرګ کړی دی او چې وی کړی دی به زه به یې پانسي کوم بیا څوک څه نه شي ویلی چې وروره پلار یې پخپله ویلی دی وایي پلار یې راولی تاریخ پر ورځ مولانا صاحب پیش که مخامخ یو خوا هم ډله ولاړ ده چې چا نه مړی شوي دی وډیرګان بل خوا ته هم وډیرګان ولاړ دي مولانا صاحب یې راوسته وی مولانا صاحب په تا فیصله ده بس ګوان موان پرېږده ستا زوی وی ما مرګ نه دی کړی هغې وی کړی دی تا نه تپوس کومه چې ستا دې زوی دا سړی وجلی دی مرګ یې کړی دی او که نه مولانا صاحب وی او دروغ نه وی رښتیا خبره کوم دروغ هغه د پښتنو خبره د ایمان تاوان دی او رب العالمین په قرآن شریف کې په دروغجن ډېر لوی لعنت ویلی دی لعنت الله علی الکاذبین چې څوک دروغ وایي خدای پاک وایي زما د رحمت نه لرې دی بس
د خدای خیره زموږ طالبانو متحقق الوقوع وي بالکل وی 100% تا ته پته ده وی 100% ما ته پته ده چې زما زوی دا مړی کړی خلک حیران شو جج وی مولانا صاحب دروغ نه وی بالکل یې کړی هېڅ خبره دې کې نشته او د شریعت د حکم مطابق قاضي صاحب جج صاحب چې ستا څه فیصلې زما په دې زویه وکړه ګوره د رښتیاو برکت ته ګوره چې دا خبره یې وکړه هغه چې کوم مخالفینو د هغه مقتول چې د چا نه مړی شوی د هغه قوم هغه وی د دې سړي د دې رښتیاو نه دونه متاثر شو چې هغې هغه زوی په عدالت په هغه جج په مخ کې معاف کوي موږ بخلی هم معاف کړ دا سړی دا نیک سړی دی دی په خپل زوی ګوی کوي او قرآن شریف کې م الله وی ولو علی انفسکم که ګوی دی راشي په خپل ځان به م چې دا جرم ما کړی ګناه به نه کوې دروغ به نه وی والاقربین او که ستا رور کړي ستا زوی کړي قرآن شریف کې الله فرمایي د هغې خلاف به م ګوی کوي چې دا مې کړی نو موږ د پردو دپاره دروغ وایو پیدا بل ته رسي خیرت ما خوار کړ لاړ شي هلته ورته قرآن ورته کیدي جج چې ته ووایې چې دا کار دی پلان کې کړی دی دی په قرآن لاس کږدي وي دا کار یې نه دی کړی په دروغه د پردي دپاره په قرآن لاس کږدي موږ نن د پردو دپاره قسانونه خورو لکه دغه خو ستا په قبر کې نسم دی ظالمه ولې ظلم کې هغې وی چې د دې مولانا صاحب دقه یو زوی دی مړی کړی دی خو دې بیا سرې کو نه د دروغو نه وي د رښتیا ووایي بس پرې د رازویم ولا معاف کړه په هغه عدالت کې یو بل ته جج ورغاړه باسل او مسله ختمه شوه د رښتیاو ډېره لویه فایده ده صاحب رښتیا چې وی نو په رښتیاو کې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دومره لوی سړی ته خدای پاک جوړ کړی دی څومره لوی پیرانو پیر صاحب ورته وایي مور ورته یو ټکې ویلی وی بچی دروغ به نه وی وی ښه په لاره قافله کې روان و د دې سکول په کتابونو کې دا قصه شته په لاره روان و ډاکوان ورته لار کې ودرېدل او ډاکوان ورته قافله بنده کړه لوټ یې کړه پخوا به دا ډاکوان به بس هغوی هر یو کس ولټو او چې څه ورسره و هغه یې ترې واخیستل د ده نمبر راغی طالبه یا مولانا صاحب هر څه هغه وخت سره چې اصطلاح وه راوباسه پیسې ویې ده وله ما مه لټوې چې څه دي در کو ور یې کړه چې څه ورسره په جیبونو کې و وی نور خو نشته ولې نه شته که هغې حیران شو وی راکه که نه چې نور در سره دي وی هغه خو راله په دې جامو کې مور ګنډلې دي چې دا د نه څوک پټې نه کړي راله یې ګنډلې دي بخۍ ګیندې پې والې ده هغه ایم پې راوویستې د غلو هغه مشر ته وی راشه وی دا خو بل شان هلک دی دا خو څه دماغي لیونی معلومیږي دا خو روغ نه دی وی ولې وی هغه چې کوم مونږ خو ولټو څه ورسره نو چې کومې پټې پیسې و خلک مونږ نه پټوي خلک خو دروغ وایي چې نشته وی ورسره خو د غل نه پټوي دروغ وایي چې نشته هغه چې کومې پټې پیسې وي مونږ یې نور شته وی هغه هم راله راویستی و چې دلته راشه د غلو مشر ډاکوانو چې کوم سردان وته یې بچې مونږ خو چې چا نه پیسې اخلو نو چې ښکاروي نو خلک یې پټوي او چې وی ورسره مونږ وایو شته نو دروغ راته وایي چې نشته تا پټې پیسې وي مونږ خو دا نه لیدې په کمیس کې دننه د لګینده کړې وې ګنډلې وې او چې مونږ د نه تپوس وکړو نو تا وې او شته دا ولې او ورته وایي کاکاجي یا ماماجي ما ته خپلې مور ویلي چې بچې دروغ به نه وي دا راته مور وصیت کوي چې هر څه خو دروغ به نه وي نو د دروغ نه وي هغه د غلو سردار خپلو ملګرو ته وایي دی د خپلې مور خبره مني چې مور ورته وایي دروغ مه وایه نه وایي مونږ د خپل رب خبره نه منو د دې لږ په خپلې مور دونه یقین دی چې مور ورته څه ویلي دي ټیک دی او پې عمل کوي مونږ ته خپل رب ویلي دی مونږ پې عمل نه کوو مونږ غلاګانې کوو تاسو یقین وکړئ چې هغه د قافلې چې څومره لوټ کوونکي د غلو ډاکوانو سره سرداره ټولې پیسې قافلې ته واپس کړې ده ته یې واپس کړې او د غلا نه توبه وایستله ډاکې نه خدای پاک نیکان جوړ کړل او بیا تاریخ کې مې لیدلي داسې دي چې بیا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وروسته خدای یو کمال ته ورسو علم یې هم زده کړه د ډېر لوی عالمو د امام احمد ابن حنبل د مذهب سره تعلق لرو او بیا علم یې هم زده کړه په تصوف کې مې یو مقام ته ورسېد اقه غله راغله او د ده نه یې بیعت وکړه او د هغه په مریدۍ کې داخل شو دا د رښتیا او برکت او د دروغو توبه وباسه مونږ خلک دروغ ډېر وایي ځان دپاره هم دروغ وایو د بل دپاره هم دروغ وایو خپل سوچه مال په دروغه مردارو دوکاندار نه تپوس وکړې دا چیز اصلي دی که دیسي دی جی اصلي دیسي به هغې به یې لیکلي میډ ان جاپان
ورورې دا جاپانی جوسر دی او چې دا وګوره لیکلي پې نه میډ ان جاپان حالانکې د چین نه به هم ده راوړي درته ښه پته ده چې په چین کې جوړ دی نو هلکه دروغ ولې وی ووایه چې نه دروغ نه وایم دا د چین او دا لیکي پې میډ ان جاپان ولې دا چین کې چې جوړه دا میډ ان جاپان او میډ ان جرمني په لیکي سره پر ولې دروغ وی ولې مسلمان له دوکه ورکې یہ دا خدای ظالمانو تاجرانو دا دوکباز تاجران یادوم خدای له به د قیامت پر څه جواب ورکوي د خپلو بچو دپاره مردارې ګټې ولې مردارې او حرام مال د خپلو بچو دپاره ګټې په دوکه او په دروغو ستړي نه شو خو چې ورته وایي دا چی خو سوچه ده که نه او جي بلکل اصلي سوچه ډېره زیاته استي حالانکې د شپې به یې ورته کوتک نیولي او ټول به دا بور مور میده کړي او پکې رنګونه یو ځای کړي سوچه استي او ګیره به یې د نامه نه اوږدی شیخ الاسلام به د هر کال حج نه قضا کوي هر کال عمره نه قضا کوي بس عمرې له ځم او حج ځم او په مردارو پیسې راګټي ولې ظلم کوې ولې زیاتې کوې دروغ ولې وایې د خدای نیکبخته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واورئ وی د دروغجن سړي د خولې نه دومره بدبویي روزي دومره چې یو میل ته فرشتې لرې منډې وای یو میل فرشتې منډې وای دومره بدبویي ته راځي خو مونږ خود پې پوهېږو نه دومره خطرناک شی دی او د دروغجن سړي چې کوم دروغجنې د قبر عذاب څه دی اوهو الله دې وساتي د دروغجن د قبر عذاب دا دی چې دې وښکي کې به وله پترې ورکوي پترې او دا وښکې به وله شلی تر د سټه پورې دا وینې به ترې بیږي او چې کله دا طرف وشلی نو دا فرشته به وله بیا په دې بل وښکي کې پترې ورکي تر سټه پورې به وشلی چې هغه وشلی دا به جوړ شوي وي نو بیا به یې دلته کېږي دا به تر سټه پورې بیا وله وشلی دا یو به شلی او بل به ورته جوړېږي او بیا به یې شلی دی د قبر عذاب دی د قبر کې دقه چغې دي او موږ دروغ د ځان دپاره وایو موږ دروغ د دوست دپاره وایو د ملګري دپاره وایو زه تا د ځان دپاره دروغ وی ګناه دې وګټله ناروا دې وکړل او حرام دې وکړل نو د ملګري دپاره څه لپاره ظالمه دروغ وی په دکان کې به زه ناست یم خپل دکان به مې نه زه به نوکر یم او د نیک دپاره به دروغ ویم پیدا مې نیک ته روانه ده هلکه ولې دروغ وی یاره جي څوک هم نوکري ده مه کوه دا نوکري د دې نه دله خټې خیري چې په بټۍ کې خښتې جوړې کړې او خټې واچوې ادله ښه ده حلاله روزي خو به وګټې که او که داسې هر یو نوکر خپل نیک ته وی چې وروره دروغ قطعا درله نه ویمه سوچه خبره به کوم بیا به څوک دوکې نه کوي موږ ټول عمر زموږ د سکولونو کتابونو کې پخوا یو واقعه وه چې ما نه اوس یېر دی چې څلورم جومات کې و که د پنځم جومات په اردو کې وه یو هلک و هغه به په ځنګل کې په صحرا کې ګړې چیلې سرولې نو یو ځل یې چغه کړې وی شیر آیا شیر آیا زمرې راغې زمرې راغې زمرې راغې نو خلکو منډې کړې چې واقعي زمرې راغې او د دې ګډبه دا ګړې جوړ ماتې کړې خلکو کوتکې موتکې ځان سره یوړې چې لاړل دې ورته دقسې ولاړو خندلې دروغ یې ویل چې خلک خو مې راوکړول هغه بس خلک غریبانان بیا واپس شو لکه دا خو دې مونږ هسې وکړول خوند یې مونتی و بل ورځ بیا چغې کړه شیر آیا شیر زمرې راغې زمرې راغې زمرې راغې چا خو ویره نه ځوه بل ورځ مونږ په قصده بوتلي و دروغ یې چا ویره رښتیاني راغل کوتکې موتکې تورې مورې ځان سره بیا ځنګل ته په منډه منډه چې خلک لاړل څه شو زمرې بس د دروغ ورته ویلې د خندل دا خو دې دویم ځل باندې راوکړول په درېیم ځل په رښتیا زمرې راغې چې زمرې راغې او په ګډو چیلو یې ور سر شو بس ګډبه چغې وی شیر آیا شیر آیا قوم وی دروغ وی ظالم دوه ځله یې وکړولو اوس بیا مونږ جوړ کړی ښه ټولې ګډې چیلې وله ټګو سترې کړې بېغمې کړې څوک هم وله ونه وته دا د دروغو برکت د دروغجن په سړي په خولې څوک اړو اعتبار نه کوي او دا ډېر سپکي سپک په معاشره کې چې تپوسو کې پلانکي دا خبره کړې مړه هغه څه دروغجن دی نه پرېږده هغه خو ټول عمر دروغ داسې ده که نه او معاشره کې هم خلک ورته دروغجن وایي فرشتې هم ورته دروغجن وایي او وروڼو اوس د رسول الله مبارک یو بل حدیث واورئ نبی علیہ السلام فرمای یو سړی دروغ ووایي که دره دې دروغو نه توبه ویستلی معاف کی الله فرشتو ته وی خیر دی صبر ورته وکړې که توبه ویسته معافي کی توبه ونه ویسته بل ورځې بل دروغ ووایي الله بیا هم فرشتو ته وی گزاره ورسره وکړې خیر دی که توبه ویسته دا هم معاف کړې هغه مخکني ورته معاف کړې
دی بیا توبه ونه باسي بیا دروغ ووایي بس الله په دریم ځله مو سره ګزاره وکړي چې خیر که توبه ویستا معاف کوم ورته هر څه او که ویې نه ویسته بیا به ګورو سره چې بیا هم توبه ونه باسي او په څلورم پنځم ځل هم دروغ ووایي نو الله سره یو کاغذ دی یو رجسټر دی هغه رجسټر د چا دی د کذابینو د دروغجنو رجسټر په هغې کې ورته نوم ولیکي نو که خدای پاکې یادی یا فرشته یادی نو بیا دا نه وي چې فلانکې د فلانکې کلي بیا وي فلانکې دروغجن د فلانکې کلي نو چې خدای پاک ورته دروغجن وي او فرشتې ورته دروغجن وي دا څومره خطرناکه خبره ده او یو سړی رښتیا وایي بیا رښتیا وي بیا ورته خبره راشي وي نه خو یم دروغ رښتیا ویم نو الله سره د رښتونو خلکو رجسټر دی نوم وله په هغې کې ولیکي نو که الله د ده نوملي یا فرشتې مخلي نو ورسره پلانکې صادق پلانکې صدیق پلانکې رښتونې د رښتیو د دروغو دغه فایده ده او د دروغو دغه تاوان دی نو موږ د خدای د دروغو نه وساتو درونو خپل مال دا په دروغه مه مرداره وی دا ګوړه هلکه سوچه ده رنګکاټ منکاټ پکې شته که نه نجي صرف سوډه مې ور اچولې ده او رنګکاټ منکاټ پکې نشته او منځ کې پکې د رنګکاټ ښه مضبوطه پوڼې ورشتي اوس خو لا بلې لوبې کېږي خو پکېږي ما دا بل ورځ په یو لاره باندې روان وم دې ملګرو ماته وې ګاڼۍ ته خو د چینو بوری روانه ده په لاره چینو بوری په مخه راله ګاڼۍ ته روانه وه خلک په ګوړه کې چینی اچوي چینی هلکه دا چینی ولې پکې اچوې په دې ګوړه کې وی چینی څه پلیت خو نه دی څه مردار خو نه دی مې په پایو کې اوبه اچولې مې هلکه د اوبه دې پکې ولې واچولې وی ولې اوبه پلیتې دي څه نو بیا خو په چای کې هم چې دا پک مکه چوي نو پک خو مردار نه دی هغه خو حلال دی خبره د حلالو د مردارې نه ده خبره د ګډې ده چینی خو په بازار کې خلک اخلي ګوړه چې خلک اخلي دې دپاره اخلي چې د چیني نه استعمالو بس هغه په زړه کې یو سوچ یې ناچوم چینی او زه صفا سوچه ګوړه پکې ورته چینی اچوي ګوړه پې خشته شي ګوړه پې خوږه شي که چچ ګني مات کړي دي او ریټ ښه تیز دی راشه په ګوړه به برابره کړم پرنکاټ به وله ور سوډه موډه خلک اچوي صرف د دې خیري د خاطره چې دا خیري پرې اوچت کې خیر دی پروا نشته و رنګونه رنګولیټ او دا سیزونه میزونه د دې سیزونو نه ځان ساتئ دا اویې که د دې نه ځان ساتئ قسم دې شی به هم ښه خرڅېږي زه راته خپله ویم زما والد صاحب خدای پاک دې وبخي سختو تیزو خو یاره دغه نه پاکو حرامو نه به بلکل ځان ساته او مونږ به دلته هم ګاڼې کوه په څه ورته وایي په شولګره کې او هلته په دغه کې هم پټې څه وخت کې په شیرپاو کې یقین وکړه هغه به زمیندار ته وایي رنګ کاټ به راچوي او زمونږ ګوړه به په کور کې د خلکو نه ګرانه خرڅېده تپوس وکړې د دنیا خلک به راتلل ریټ به د خلکو نه زیات و ګران به والد صاحب مې یو ځل خندل منډۍ ته یې ګوړه پېښور ته چې راغې ما ماته وی ګوړې خو قیمت ونه کړه وی هغه دکاندارانو راته وی که تا سره رنګ کاټ نه چې مونږ درکو نیکبخته رنګ کاټ پکې اچوه د شیرپاو ښه ګوړه ده او تا پکې رنګ کاټ نه وی هغې راته وی چې پکې اچوه ما چې پارسو خرڅېږي خرڅه په کور کې به زمونږ ګوړه دا زه حقیقت خبره کوم په کور کې به زمونږ ګوړه د نورو خلکو نه په ریټ ښه خرڅېده وی دا پاکه ګوړه په دې کې رنګ کاټ نشته رنګ کاټ په ګوړه کې واچوې پنځه شپږ میاشتې تېرې شي ته په دا میاشت نیمه کې دننه پکې مالوچ راخېږي څښه شي ګن شي دا زموږ ټول دروغ دی صفا سوچه سوتره نشته پکې جې پاکه دا دی کې یو مټیو والا په 400 کې ډېر نیک سړی خدای دې وبخي غفران حاجي صاحب یې نوم غفران حاجي صاحب اوس یې مغه دوکان شته زه ولې یو ځل لاړم ماته بټۍ اخېسته مې حاجي صاحب تازه ده ګورې دې ته مسلماني وي ما ته وي نه مولوي صاحب تازه نه ده خو په اندازه ده تازه نه ده خو په اندازه ده 2-3 ورځې مخکې جوړه شوې ده خو په اندازه ده مې دې ته مسلمان اوس که ما ته هغه وي تازه ده دروغ به وي وي نه تازه نه ده خو په اندازه ده ولې سړی د دروغ وایي په خپل مال دروغ وایي د خدای نیکبخت الله خفه کې د بل مسلمان دپاره دروغ وایي رب العالمین خفه کې نو دروغ ډېر لوی جرم دی خیر دا مې دې پورې خبره وکړه چې مولانا صاحب رښتیا ووایي نو خدای پاک هغه خلک جوړې ته مایل کړل روغ یې ورسره وکړه نو الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات کم خلق چې ایمان یې راوړو او نیک عمل یې وکړه بس نیک عمل دا نه ده چې ته دې ټول ورځ په روجو باندې سرې یو روجه دې ونیوه د ګل په ورځ حضور پاک به د ګل په ورځ روجه نیوله او د زیارت به یې نیوله دا ورځې د ژمي دي ګورې
الصوم فی الغنیمة الباردة الصوم فی الشتاء. حضور پاک فرمای وی د ژمي روجا دا ډیر آسان غنیمت دی، د خوشحالۍ غنیمت دی. ورځ لنډه ده، مونږ خو د دغه بیماران یو نشو نیوې، هلته خلو چیږي، دلته درس کوو او چې خولې نه خبره وباسو نو ګوټ ورسره کوو. نو چې کوم روغ یې د شوګر موګر بیماران نه نو دا د ژمي کې پې شروع کړی د مارونو. حضور پاک به 2 ورځې روجې نیولې، یو به یې د ګل نیوه او یو د زیارت پرست. چا دې تپوس وکړه د الله رسوله ولې؟ یو روایت کې راځي وي د ګل ځکه نیسم فیه ولدتو، دې کې د پیدا شوی یم که نه چې حضور پاک دنیا ته پکې الله راولېږه، خو مبارک ورځ ده. او بل روایت کې راځي وایي په دې کې زما اعمال الله ته پیش کېږي، د انسان عمل. نو زه په داسې ورځ روژه نیسم چې زما عمل پیش کېږي چې فرشتې زما عمل الله لوځي او دا ورسره وایي چې الله روژه یې وه. دا خوښوم چې د روژې په حالت کې زما عمل الله ته پیش. نو که طاقت می د دې نه ښه نیکي بله نشته د ګل او د زیارت روژې نیسې. پخوا به زنانو نیولې خو بس اوس دا خلک یو پوټی لږ دغه شو نو روژې ورته لګې ګرانې. دا یو نیک عمل شو د روژو. ښه حضور پاک به د جمعې پر ورځ هم روژه نیوله، لیکن زموږ علما وایي چې یوازې له جمعې اوس مه نیسئ، که نیسئ نو ورسره زیارت هم ونیسئ، یوازې له جمعې مه نیسئ. ونیسئ خیر دی، پروا هم نشته دی، خو که ورسره زیارت نیسئ ونیسئ دا به. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلامي میاشتې 14 او 14 15 روژه نیوله. دا یو نیک عمل. بل نیک عمل سره هر چاته آسان عمل دی، ډېر آسان. ستا په خوا کې کور کې جومات دی، د جومات بل کې پیسې ورکوه، بل دی راغې 1000 روپۍ، هلکه دا 100 روپۍ د میاشتې پکې جمع شوې، دا 200 پکې جمع شوې، په خدای چې ثواب دی پکې. پخوا به زموږ په دې جوماتونو کې ډیوې بلې دی، د برهان علیه صاحب یاد دی که او یو لرګی به هغې ته به ډیوټ وي، ډیوټ په جومات کې به پروتو او په هغې د پاسه به ډیوه وه، خو د تیلو ډیوه به چا نه استعمالوله، د خاورو. هغه خاورو تیلو به بوی کو. نو د شړشمو د تیلو پخوا خو شړشم خلکو کرل په پټو کې، د شړشمو د تیلو ډیوه به وه. هر چا به جومات ته تیل راوړل، بوتل به تیلو ډک پروتو او هغې کې به باتی لګېدلې او باقاعده به لوارې ډیوې خرڅېدې، د ټیکرې ډیوې به خرڅېدې، هغې له به یې داسې معمولي غوندې دغه غاړه جوړه کړې وه، هغې کې به باتی پرته وه د مالوچو. او چې څوک به رالل او به یې کتل چې ډیوه کې تیل کم دی نو پکې به یې لږ ور واچو، دا به ډیوې به وې. او د هغې نه مخکې وه چې کوم قیمتي جوماتونه مو د بادشاهانو یا په ښاریو کې نو قندیل به پکې ویزاندو، همدقه ډیوه به وه خو شیشه به ترې تو وه، خلکو پکې تیل اچول. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي دا واورئ مسلمانانو، من علق فی المسجد قندیلا، چا چې په جومات کې لاټې نه ویزان که د رڼا دپاره، یا زه به ترې ووایم ډیوې اویزان ده کړه، یا یو بلف یې ولګو، یا د بجلۍ بل یې ورکو، د هغې په برکت په جومات کې رڼا وه. حضور پاک فرمایي صلی د ماضي صیغه طالبانو د تحقق دپاره راځي، صلی علیه 70,000 من الملائکة حتی طفئ ذلک القندیل، تر څو چې دا بجلۍ مړه شوي نی او یا زره فرشتې به د ده دپاره د بخښنې دعاګانې وړي. په یو 100 روپۍ، په یو 50 روپۍ بل تاله دومره لویه فایده میلاوي. دا پیسې د نه بچو ته پاتې شي، قبر کې تیاره کې به پروتې بیا به څه کوې. او رسول الله مبارک فرمای من بسط فی المسجد حصیرا، چې په جومات کې پوزکې خور کا. پخوا پوزکې وو، اوس قالین دي، د پوزکې خو زر شلېږي، قالین نه شلېږي، درې نه شلېږي. ور دا زده کړئ د مارونو دا خبرې، یوازې په قصو په واقعاتو کار نه کېږي. من هغه چا چې هغه په جومات کې من بسط فی المسجد حصیرا، پوزکې پکې خور کا، صلی علیه 70,000 من الملائکة حتی تخرق، تر څو چې دا پوزکې شلېدلې نه وي تر هغې پورې به 80,000 فرشتې د دې انسان دپاره دعاګانې کوي. دا صحابه دا دماغ خراب خو نو، دا خو هوښیار خلک وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې نه هجرت وکړو د مکې نه مدینې شریفې ته، نو مدینه شریفه کې قبا ورته یوسم چې تاسو د خدای ټول سره معبود دی کې، هلته قبا جومات دی، مسجد قبا ورته وایي. دا یو صحابه و، دغلته حضور پاک دیره سموده دیره یا 14 ورځې او یا 40 ورځې په هغه ځای کې دیره. خو چې څنګه په هغه ځای کې دیره شو نو فورا یې تقاضا وکړه وی دلته جومات جوړو. ګوره اصل شی جومات دی،
د ټولو د مخکې نو هغه صحابي ورته وی د الله رسوله دا زما ځمکه ده او دا په ټولو کې قیمتي ځمکه ده چې دا کم ځای ګوته یې کېښوده او دې ځای کې چې څومره خوښه یې نو جومات ته زما طرف نه وقف ده فورا یې وبخل او حضور پاک په خپله پکې کار شروع کړه صحابه هم لګیا دي خښتې راوړي او نبي علیه السلام او میلمه دی او ستړي دي په لارې بلا سفر کړی دی صحابه به ورمنډې کړې وایي د الله رسوله ته به نه اوچتې ته به خښته نه وړې ولې وایي ستاسو ثواب خوښ دی او زما نه دی خوښ صحابه به ترې خښته واخېسته حضور پاک به بیا بله خښتې ته ګوتې کړې بله به یې راوچته کړه هلته یې ښایسته جومات جوړ کړ ښکلې به زیده او هغه صحابي چا چې بخلی و کلثوم ابن هدم رضی الله عنه هغه یې ول امام مقرر کړ اوس ګوره هغه وخت سره به خلکو څه وي خو قیمتي ځمکه یې جومات نه ورکړي اوس به هم خلک وایي هلکه دا خو د بلو پیسو پلاټ او جومات له یې ورکړه برکت ته وګوره الله وروستو قرآن شریف کې آیت نازلی لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين اغا جمعات کے چکم خلق منزون کی داوی اللہ صفتوں کو اور رسول اللہ مبارک فرمائی کہ کم انسان پا مسجد قباء کی 2 رکعت نفل اکڑل دل بخدے دا عمری برابر ثواب ورکی استاد سنا سے حسابو کے چې دې کې بس عمر خلق منزون کړي اوس هم چې څوک حج لاړ شي په 2 نه صبرېږي چې عمرې لاړ شي په 2 نه صبرېږي لکونه خلک حج لري لکونه عمرو لري په کال کې او دا حضور پاک د زمانې نه راواله تر اوسه پورې لګیا دي خلک پکې منځونه کوي د هر انسان چې د عمرې څومره ثواب وشو د هغه به نه کمیږي او د هغې برابر ثواب به د هغې کلثوم ابن هدم په عملنامه کې لیکلی کېږي چې چا ځمکه بخلی ده او چې چا پکې لومبې کار کړی دی هغې ته ثوابونه روان څونه هوښیاره خبره بیا چې حضور پاک راغی مدینه شریفې ته چې دا کم ځای کې مسجد نبوي دی نو دې ځای باندې د کجورو درمنو کجورې به پکې خلکو چولې درمنو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبې دا وفرمایل وایي دلته جومات جوړو وایي دا ځای څنګه دی دلته به جوړ کړو نو هغه د یتیمانانو پلار یې مړ و ترې جم دی اترې راغی وایي د الله رسوله لا نطلب ثمنه الا الى الله مونږ یې د خدای نه غواړو خیراتي شو حضور پاک وی نه دا د یتیمانانو دی داسې نه کوو د دې چې څه مناسب قیمت یې هغه به ورکوو نو هغه ځای حضور پاک په بیه واخیسته پیسې یې چا ورکړې ابوبکر صدیق رضی الله عنه 10 اشرفۍ ورکړې 10 اشرفۍ 10 دیناره په هغې یې واخیست جومات ګوره میلمه دی د مکې نه مدینې ته لاړ هی مهاجر دی او داسې وخت کې د انسان د پیسو ضرورت می 10 اشرفۍ ورکړې د مدینې منورې ډومبي جومات یې واخیسته خوره وروسه د هغه جومات ثواب څومره دی رسول الله مبارک فرمایي چې څوک په هغې کې لمونځ کوي یو په زر نورو جوماتونو کې زر او دلته یو او بل روایت کې 50 زره راځي چې بل ځای کې د 50 زره وکړل او دلته د یو منځو که برابر دی څومره لوی ثواب دی هغه د حضور پاک زمانې نه واله اوسه پورې څونه خلکو پکې منځونه کړي اربونم نه کربونم نه بې شمېره او د هر انسان چې څومره ثواب شوی دی د ده به کمیږي نه او د ده برابر ثواب به د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کاته کې اچولی کېږي دې ته نیک عمل وایي څومره چې دی وس کېږي د خپل وس مطابق بس نیکي کوه په خدای چې صحابو کې دا شی نو موږ له خو چې غریب فقیر مخې راشي مخ دې بل طرف ته واړو موږ سره پیسې به وي ښه به راته پته وي چې دا سوالګر دی غریب او ضرورتمند دی خدای دې وبخ شل خبرې به ورته لا بېلې وکړو زما خو خپل یو سوچ دا دی په دې بازار کې بعضې وخت کې بعضې کاروباري سوالګري ګرځي موږ ته پته ده چې دا کاروباریان دي او بعضې جینکۍ ګرځي او سوال کوي او د سوال په اړ کې د ګناه خلکو له دعوتونه ورکوي یاره دغې خلکو له بیا مه ورکوئ چې دا د سوال نه پې منې شي راټې به نه ام مسایل فلا تنهر رټوه خو چې کم غریب دی مسکین دی فقیر دی ورته پته ده او سوال کوي او بیا د خدای نوم یې راته واخلي فورا وله ورکوه چې څه دې وس کېږي وله ورکوه په دې کې ثواب دی میلمه راغی نو میلمه ته دغه مه بندوه دروازه مونږ د روژه ماتي په څونه فضیلت بیانو د روژې ماتولو څونه برکت او فضیلت دی لیکن د روژې په میاشت کې چې کله د روژه ماتي ټیم راشي او سړی به بار ولاړي خو چې ورته پته ولګي چې 2-3 خو را روان دي نو زر به نارې کړي او په سر به څادر واچوي او کور ته به نه دروازه به بنده کړي
هلکه اواز ورور کې خدای وبخه ورېږه درې څلور کلي ځان سره واخلئ او په لاره کې د روژه ماتې ټیم راغی روژه ماته کړه ثواب به دې شي. ښه اوس واوره حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم له میلمانه رالل چې رالل وي دا میلمانه به څوک کور ته بوځي میلمانه به راتلل دې خلکو ته به یې دا کور ته بوځی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه هغه وی زه به یې بوځم میلمانې کور ته بوتلل چې بویه تلل میلمانه کور ته نو ښځې ته وایي ام سلیم الا ضیوف رسول الله صلی الله علیه وسلم وفي رواية ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حضور پاک میلمه دی میلمه مې راوستی دی لا تدخریه څه شی به ته ګورې پټی نه راوړه څه شته او ته څه وایي ام سلیم ډېره هوښیاره ښځه وه ډېره زیاته هوښیاره د حضرت انس مور وه او ته وایي ابو طلحه وایي کور خو څه شته دی نه څه شته نه خو دومره ده چې د ماشومانو خوراک شته دومره شی دی چې دا ماشومان یې وخوري او نور څه نشته ورته وایي داسې وکړه نومهم دا ماشومان اوده که او ډوډۍ راوړه هغه ماشومان یې پې وغولول راغولول هغې اوده کړل اوس روټۍ بیا هم لږه ده د میلمه سره به کوربه روټۍ خوري چې کوربه روټۍ نه خوري د میلمه سره میلمه خفه کېږي چې ته ما سره ولې نه خورې دې روټۍ کې څه چل دی څه نو روټۍ ده لږه د ماشومانو لږه غوندې روټۍ ده اوس که دوی ورسره دواړه خوري نو بیا خو د میلمه کار نه کېږي ای وروڼو دا هغه زمانه وه چې دا خلک به کور کې یو بل کره دننه تلل راتلل دا د مخ ستر دغه وخت کې لا واجب نو دا د لاسونو د لیچو ستر هم لا واجب نو لاندې د خپو ستر هم واجب نو لکه اوس هم زمونږ د وطن کې دا رشته داران بعد یو بل کره ځي راځي نو هغه د ورته وی ام سلیم یو چل وکړه وی دا ماشومان اوده که او دا ډوډۍ راوړه او ته به پاسې نو ډیوه به مړه کې نو چې ډیوه مړه شي نو بس مونږ ورسره هسې ګوتې اړقو راړقو او میلمه به موړ کړو چې څنګه یې روټۍ کېښودله ام سلیم پاسې د ورېږه دا ډیوه برابروم ډیوه کې ګوتې والې والې ناګانه غلې غوندې پوکې ورکړه او مړه یا ښځې ډیوه دې مړه کړه ورېږه سمومه ورېږه سمومه میلمه یې په دې نه پوهېږو چې دا مونږ قصدن مړه کړه یاره بس ډیوه نه بلیږي نو پته نه لګي چې څه چل دی نو ښځه راځه یې پن تیاره به خورو دوی به ورسره هسې ګوتې وړې راوړې او میلمه ته به خوراک وردي که میلمه یې موړ کړه میلمه پېښ شوه خو ماشوم نو سار میلمه راغی رسول الله مبارک دی الوی لیکن د میلمه د راتلو نه مخکې الله په قرآن شریف کې آیت نازل که ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه نور علیه تعالی یېر دی چې الله صفت وکړه چې خپله اوږي دي خو په خپله نه خوري او بل مړی بل په ځان غوره کوي الله په قرآن کې ذکر وکړه دغه صحابه چې آیت په نازل شو فوراً به صحابي راغی بهترین باغ و د ابو طلحه رضی الله عنه بهترین باغ او جومات ته مخامخ او حضور پاک به کله ته اعلی او به پکې صفا هغې نه به وبس کلې او چې دا آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې کامل او قیمتي نیکي دی هغه ده چې کوم شی دی خوښي د الله په نوم خیرات کې دغه ابو طلحه راغی حضور پاک ته کېناسته وی د الله رسوله خدای پاک آیت نازل کړی دی چې کوم شی دی خوښي هغه د الله په نوم خیرات کا نو زما خوښ دا باغ دی دا چې کوم بیرحا ورته وایي زه دا مې د خدای په نوم وقف کړه ضعه حیث اراک الله چې ستا کوم ځای خوښي الله درته څه وایي بس دا تقسیم کوله کوه دا ما د خدای په نوم وقف کړه قیمتي باغ اهله اوبه وې مدینه کې خو خوږې اوبه کمې وې حضور پاک دومره خوشحاله شو بخ 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 لکه مونږ وایو واه 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 ذلک مال رابح دا خو ډېر فایدهمند مال دی قد سمعت ما قلت چې تا څه وې ما واورېدل او داسې وکړه چې دا خپلو رشته دارانو باندې په خپله تقسیم کا وی افعل یا رسول الله دا به وکړم نو حضرت ابو طلحه بیا په خپلو رشته دارانو هغه باغ تقسیم کړ یو صحابي په مدینه منوره کې اوسېده یو نوجوان هلک راغی او مسلمان شو ایمان یې راوړه نوجوان خو حضور پاک به د دې نوجوانانو سره او د دې نوي مسلمانانو سره ډېره زیاته ګزاره کوله او ډېره مینه به یې ورسره کوله چې د اسلام کلک شي پړه کې هغه نوجوان راغی
رسول الله مبارک ته وی د الله رسوله زما یو پټی دی یو باغ مې دی د کجورو او ستا یو بل صحابي دی مشر سپین ګیری زموږ د هغه پوله کاږه ده او دا پوله چې کاږئ نو په دې روزانه جګړې کېږي چې نه غي نو بیا په جګړې نه کېږي خلکو ته پته خو چې دا تو راته وي مار په شانته کاږه وږي نو په دې اکثر جګړه کېږي او اکثر هم څوک یو طرف نه سسکوره وي او څوک د بل طرف نه سسکوره زه اکثر وایم په دې لارو چې په دې پټو کې ځم وایم د مشرانو دا لارې کاږې نه دي پرېښې دا دوی ښه نیغې پرېښې وې خو دا مونږ کاږې کړې دي چا د یو طرف نه ولا مرکان والی دی او چا ولا بل طرف نه مرکان والی دا همداسې ده بهر کې خبره ده وی د ما دا پوله راځه د الله رسوله نیغه که خو څنګه به نیغې ور هغه هلک هم خو پوره هوښیار نه وي مسلمان وی داسې به راله نیغې چې د هغه د کجورو یو څو بوټي دي چې هغه بوټي ماله راکړي که نه نو بس پوله به نیغه شي مزېداره یې نیغوله دا نه چې راشه په منځ ووه څه زما هغه له ورکړه څه د هغه ماله را نه د هغه د کجورو یو څو بوټي دي ابه پکې ماله راکړې نو پوله به نیغه شي نبی علیہ السلام مبارک خو ډېر زیات هوښیار هغه خو هلک نه خفه کو که لږ یو بوټی سته هغه ویم چې تر ایمان نه لاړ نه شي نو هغه بابی راوغوښته هم صحابي و د حضور پاکه وی ستا و دا ګاونډي دی وی او د الله رسول وی ښه وی داسې کار دی ستا و د ده پوله کږه ده وی دا به نیغه کړو خو داسې به نیغه کړو چې زه تا ته وایم یو څو بوټي دي ستا د کجورو دا دله ورکه ثواب به دې وشي هغه سپین ګیری د سپین ګیرو سره چې هم خبرې کې ډېره ګزاره باندې به کې هغه ورته الله رسوله ثواب ویاو وی دا زه چې دونه منځونه کوم دا ثواب نه دی دا زه چې روجې نیسم دا ثواب نه دی دا تا سره چې دومره په جهادونه مې وکړل دا ثواب نه دی ولې د کجورو بوټي ورکړم بس زما دغه ثوابونه ډېر دي حضور پاک ورته وفرمایل وی ښه یو چل وکړه وی داسې وکړه چې د دې بدله زه بدل درکړم د دې بوټو چې څومره ستا دې بوټو قیمتي د دې ځمکې بدل به درکړم هغه وی د الله رسوله حکم راته کې او که مشوره راکې هغه وی نه حکم خو درته نه کوم ولې چې حکم وکړم نو ړه به دینې ور به کې نو زه به مجرم شم حکم خو نه کوم وی صاحب که حکم کې زما غونډ باغ ستا نه قربان ورکوه او که مشوره راکې د الله رسوله نه میړه کېږي نه ورکو حضور پاک ورته بیا وفرمایل وی ښه یو بل چل به وکړو بدل بدله درکړو بدل به بل ځای ځمکه دله پیدا کړم در به کړمه خدا دله ورکړه وی د الله رسوله حکم کې او که مشوره راکې وی نه حکم خو نه کوم په زور خو یې دنه نه علمه مشوره در کوم وی نه ورکوم وړه مې نه کېږي وی ښه داسې وکړه یو چل وکړه ور داسې عجیبه خبره ده وی داسې وکړه چې دا بوټي دله ورکړه زه ضمانت در کوم چې د دې بوټو په عوض کې به تاله الله په جنت کې یو محل درکړي جنت محل او ته الله رسوله چې دا ایمان مې راوړی دی که او جهادونه مې هم کړي دي او تا سره ناست یم هسې ماله خدای جنت راکوي د جنت محل باسې هم راکوي ولې نه به یې راکوي دا ما چې ایمان راوړم مسلمان یم عملونه خیال دی راغی ماله به هسې خدای په یو ډاکټر له یو بوډا بابا تللی و هغه ډاکټر چې وله لاس کېښوده نو ورته وایي چې ډاکټر صاحب دا خېټه مې خوږېږي دل کوي او ته خیر دی دا چې سړی بوډا شي دا چل پې کېږي چې خوراک لږ کم زیات کړي نو دا چل پې کېږي وایي ډاکټر صاحب خپې مې هم خوږېږي که نه ډاکټر مطلب دا و چې دا خو هسې د بوډاوالي سره تعلق لري سره د پیسې په دار والم وایي چې سړی بوډا شي نو وایي دا خپې خوږېږي خیر دی خو وایي ډاکټر صاحب ملا باندې مې هم دړ دی وایي بابا جي چې بوډا شي ملا هم خوږېږي نو بابا غوسه شو وایي ته څه ته ناست دی چې بوډا شي اخر تا دا دوربین سره غاړې تا چولې دی او دلته یې بلا غټ بورډ لګولې ته څه ته ناست دی سم ورته غوسه شو نو هغه ډاکټر ورته وایي دا هم چې سړی بوډا شي دا خبرې کوي وایي دا غوسې موسې کوي نو حضور پاک ورته وفرمایل زه دا ورکه ضمانت در کوم چې الله به جنت درکړي هغه وایي جنت خو هسې هم زما ځای دی شکر دی تا نه بولې موږ به دوزخ ته ځو څه نه ورکوم بس نبي علیه السلام مسکې شو غږ یې ونه کړ مجلس خور شو یو بل صحابي راغی او حضور پاک ته وی د الله رسوله که زه په څه طریقه د دې بابا نه د کجورو دا بوټي دا 10-12 بوټي دي زیات نه دي تعداد عثمان ایر دی 10-12 بوټي دي که زه په څه طریقه جایزه طریقه دنه دا راوالم او دې هلک لی ورکړم پوله ولا نیغه کړم ماله به خدای جنت کې محل راکړي هغه وی بلکل
زله زه ګرنټي در کوم ضمانت در کوم چې طالب هم خدای په جنت کې محل راکړي. وایي ښه دی لاړ. دا د درېیم ګړی د ده په قبا کې د 300 کجورو باغ و. 300 ډېر شی دی. او په هغه باغ کې دی به ورته حایط وي، په هغې کې کور هم و، په هغه کور کې به دوی اوسېدل په باغ کې دننه، او هغې کې اعلی اوبه هم وې ښه قیمتي او ښه پکې خلک پکې سبزی هم کري او خلک پکې چمن ممن هم کري ګلان ملان. بس دې نیغ لاړه هغه بوډا بابا پسې چې ورې ورته وړه به ورپسې راغی. وایي ما پېژنې؟ وایي نه. وایي زه د قبا فلانکې یم. هلکه دا زمیندار یو بل پېژنې؟ هلکه هغه د قبا کې هغه د 300 بوټو د کجورو باغ ستا دی؟ وایي یوه حقه زما دی. وایي ستا د باغ خو ما ډېر صفت اورېدلی دی چې ډېر ښه کجورې دي پکې او قسم قسم دي اوبه دي پکې او دا او دا او دا. وایي حقه زما دی. وایي ښه څنګه راغلې؟ وایي داسې کار وکړه دغه 10 بوټي دی او کار څو دي دا راکړه چې دا پوله نیغه کړو تا نه چې حضور پاک غوښتلې او زما د 300 کجورو باغ سره د کوره ستا. او تاسې نیغ پاس ګورې روغ یې که څنګه؟ وایي روغ یې روغ. بس ته خبره پرېږده وه خو دا راکړه. خو خوشحاله شو باباجي چې د 10 یا د 7 یا د 8 کجورو په عوض کې 300 بوټي ځمکه کور چاردیواري دا غونډه میلاویږي. وایي شوه خبره. بچې دې څنګه ورغې او د باغ نه بار ودرېده نو ښځې ته یې اواز وکړه ای د فلانکي مورې بار روزه د باغ مې خرڅ کړه. او ته وایي څنګه دې خرڅ کړه؟ بس وایي څنګه منګه پرېږده خو بار روزه باغ مې خرڅ کړی دی. وایي ته خو دننه راشه که نه ما ته ووایه څنګه دې خرڅ کړه؟ وایي بس دا باغ اوس زما دی نه دا پردی دی نو پردي باغ ته بغیر د هغه د اجازت نه زه نشم داخلېدی. شابه روزه سامان مامان دې راوباسه ماشومان دې براوچت کا. ښځې جړانګولا شروع کړه چې زمونږ خو بیخ ورسره دې سره وه زما د بچو زمونږ باغ کامیابول څه اسان کار خو نه دی. نو سړیه چې باغ کامیاب شو اوبه برابر شوې چمن پکې وشو کور هم پکې جوړ کړو نو ته خلاصه کړم چېرته به ځم دا بچي بچه ته بوځم. وایي ته ښځې روزه که نه خدای به خیر کړي. وایي نه خیر دا ماشومان به کم درګردم دا واړه به کم خوا بوځم دا به د چا در له بوځم زه به د چا په همسایه‌توب کې ژوند تېرومه د خدای نیکبخته باغ د مفتو کې برباد کو تبه. وایي ته خو روزه ښځې ډېره ښه سودا مې کړې ده که نه که هر څنګه سودی خو ښځه خفه کېږي چې خواري پکې و. ښځه یو ماشوم غریب په یو طرف کې بل په بل طرف کې منګې او کوزه هغه زمانه کې سامان وغیره اوچت کړل را روان دي او جاړي چې ښځه د باغه دې خلاصه کړم د کوره دې خلاصه کړم اوس به د چا در لځو قیمتي ځمکه او قیمتي باغ بیخ هم پکې ووته. وایي ښځې ډېره ښه سودا مې کړې ده که نه ته خو روزه؟ وایي څه سودا دې کړې ده چېرته ځو؟ وایي ښځې دا باغ مې د جنت په محل بدل کړی دی دا مې پرېښود خو چې الله په جنت کې ماله محل راکړي. نو ښځه هم د پیغمبر صحابیه وه چې دی واورېدل بس نیغه ودرېده. وایي ښه ما خو یې که چېرته بیا دی له معمولي سودا دا خو تا سړیه ډېره مضبوطه سودا کړې ده او که په ژوند کې د قیمتي سودا او تجارت کړي نو خاوند هغه دی همدغه دی. زه به پردي خدمتونه وکړم او په پردي همسایه‌توب به ژوند تېر کړم خو چې موږ له خدای په جنت کې محل راکړي. راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او هغه ته یې د الله رسوله کار مې وکړو څنګه؟ وایي دقه چل مې وکړو یقین کوه چې د دواړو جهانو مبارک سردار ورته څه وایي؟ وایي زما د پاغه ذات قسمي چې زما ساه د چا په لاس کې ده د دې خبرې به د قیامت پر ورځ تاله زه ذمهداري کوم او زه به ګواهي کوم او خدای پاک به تاله او ستا ښځو بچو له په جنت کې محلات ورکړي. ګوره صحابه هغې ته جنت مخې ته پروت و هغې ته د جنت خوشحالۍ مخې ته پرتې وې. لکه یو سړی دی مثلا هغه ځان له یو کور لي او ته مخې ته پروت وي هغې دپاره قرضونه هم کوي هغې دپاره هغه هر څه کوي خو چې دا کور زه والم. یا د یو سړي واده وي مخې ته ورته پروت دی د واده خوشحالۍ او ښځه او څه او څه هغې دپاره هغه هر څه کوي خو چېرې د واده دا خوشحالۍ زه حاصلې کړم. دقه رنګې صحابو ته جنت مخې ته پروت و د الله رضا او خوشحالي ورته مخې ته پرته وه نو هغې به دې ته نه کتل نیک عمل بس چې په کوم څیز الله خوشحالېږي اکوم بنده خفه کېږي که خوشحالېږي خو به الله خوشحاله بس که هغه د ژبې الفاظ دي دروغ به نه وایم د غیبت به نه کوم او که هغه د لاسو خپو دي او که هغه د مال او د دولت دي زه به نیک عمل کوم چې زما نه پې زما رب خوشحاله شي. دقه د صحابو زندګي وه.
دقسې زمانونو کوئ دقسې کوئ چې د نه کېږي بس نیک عمل ګناه نه ځان ساتئ د ډېرو خلکو په ګاونډونو کې کونډې یتیمانان یقین په خدای وکړه ګورې ما ته قسم وخوړی په دې منبر دا تناسب داسې خلک هم نن په دې دنیا کې شته دی ګورې داسې خلک چې د هغوی د روزۍ درک نه لګي ډوډۍ نشته او خوا کې ګاونډي یې په د سوچو غوړو په پراټو نه مړېږي وایي د هغې حق تا سره نشته داسې خلک هم په دنیا کې شته داسې خلک چې هغوی خپل مال او دولت شمیرلی نشي د شمیر نه زیات دي او داسې خلک هم په دې مخ د ځمکه شته چې هغې غریبانانو درک نه لګي د روزۍ د خوراک او د روزۍ یتیمانان کله کله زه ناوخته راځم په دې موټر وی باندې یاره داسې وخت هم راشي چې هغه 11 بجې وي 10 بجې او د موټر وی مخې ته دا پوټیني ماشومان نه دي دا ماشومان ولکان نه جینکې وړې دا ولاړي وي او دغه خرڅی دا سیزونه میزونه دا پورپورکي مورپرکي دا خرڅی د دې ملګرو ته هم دا اوس وګورئ دا ماشومان د دې پلار بني د دې مور بني دا د بېوسۍ نه په دې ژمي کې او په دې اوړي کې په دا نیمه شپه د موټر وی مخې ته یو موټر ته نیسي سوال نه کوي چې سوال خو حرام دی دا شیزونه خرڅوي دی به کور ته څه وخت دي د دې د مور لبه اویزان نی د دې د پلار لبه اویزان نی څومره ګران کار د مالونو د هر څه موږ نه پاتې که مال دی که دولت دی که کور دی که کارخانه د هر څه پاتې دي خو د خپل وس مناسب غریب سره کونډې سره یتیمانانو مسکینانو سره مدد کوي جومات کې مدد کوي جومات کې تاسو په جوماتونو کې خو د پیغمبر مبارک د حدیثو طالبان ډېره دي دا حدیث ستاسو دپاره د خیرات بهترینه ذریعه ده دا وایي چې دا د رسول الله مبارک دین زده کوي حدیث زده کوي او دلته مسافر پراته دي د اخلاص نه ولا ورکوي مونږ هغې له مغه ډوډۍ ورکوه ترکاري چې هغه د 2-3 ورځو په کور کې څښا پرته وي څوک یې نه خوري په خپله نه تعلیم له به ورکړه تعلیم له به ورکړه هلکه ښه شی ورکړه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون چې کوم چې د خپل ځان له وخت بچو له هغه ولا ورکړه جامې ولا واله صادر ولا شکر دی زمونږ خلک بیا په دې سیس کې که د مرضو خلک دي که اتمانځی دي او که تورنګځی دي او که زمونږ معیاري دي اتمانځی ټول شکر الحمدلله په دې سیس کې تکړه دي زمونږ طالبان خوشحاله د دې خلکو خو بس الله فرمایي الا الذین آمنوا یو چې ایمان یې راوړو او نیک اعمال یې او دوه څیزه پاتې دي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هغې باندې به آینده جمعه انشاءالله خبرې درته وکړو